د چمن سپین بولدک پوله د تیر کال له اکتوبره راهیسې په بشپړه توګه د افغانستان او د پاکستان د شخړې له کبله تړل سوې ده. د کوټې او چمن ځایي سوداګر وایي د پولې د بندښت له کبله د دوی په کاروبار باندې ډیره منفي اغیزه لویدلې ده. دوی کاروبارونه په ټپه درېدلي دي. موږ هم کله د کوټې او د چمن بازارونو ته لاړو نو هلته هغسې کاروبار نه لیدل کېده کوم بسې په تیرو وختونو کې لیدل کېده. خبره دی دا زموږ پر کاروبار یې ډېر اثر کړی دی، بالکل نه ونې کې برابر دی. د چمن کم ولس کم لوکل خلک چې دي هغه په چمن کې اوس هم پر لت باندې ناست دي. د هغه مطالبه ده چې پر لت کې چې دا کم بارډر چې دی دا موږ ته راخلاص کړی شي. خبره دی دا دلته د زموږ واکداران د پر لت یوه مطالبه نه مني او د بارډر یې د لې پر ولسو باندې بند کړی دی. بارډر سره د ډېرو خلکو چې دی کار روزګار کور چلونګه ډېر په مشکله سره روان دي. چې خلاصو کاروبار ولو کم پښتانه سیمه کم لوکل خلک چې دي د کوټې کم خلک پښتانه که راواخې پای کې که سره د بلوچستان راواخې بالکل کاروبار روان و، خلک خوشحاله و. دلې هر کور هر چوله د هر کور هر چوله هر کور ژوند روان و. خو البته اوس خلک ډېر د مایوسۍ سره مخامخ دي او د کاروبار نسته. خلک چې دی بدقسمتۍ سره د دې حکمرانانو په غلطو پالیسۍ سره دا خلک چې دی ځینې خلک چې دی هغه غلاوې کوي، د غلاوې سره سره چې دی بل دی غلط قدمونه اخیستي دي. ټولو زیات نقصان او زیان چې دی هغه و چمن او تورخم د شاوخوا د پولي خلک پراته دي هغو ته رسېدلی دي. د چمن خلک بېروزګاره سو، د تورخم بارډر خلک بېروزګاره سو، د غلام خان بارډر خلک بېروزګاره سو. دا ټول خلک له څه وجې بېروزګاره سو؟ له دې وجې څخه چې کوم امپورټ یا ایکسپورټ را روان و یا لیګل بزنس کېدو، خصوصا د تراباري او د خشکباري په دې کې ډېر ازغني معاملات سو. زموږ چې کوم د کوټې تجاران وه هغو په افغانستان کې د انارو د کشمشو نور باغونه رانیولي وو چې هغه شیان بالکل خراب سوه او تباه و برباد سوه. او له پاکستان له طرف چې کوم خلکو ایکسپورټ کاو پچلې له تیرو سواو کلو څخه پر دغه لار باندې پر دغه پوله باندې زموږ تګ و راتګ سته. او خاص کر زموږ له دې خوا سره ډېر اشیا چې هغه د غوښو په شکل کې، هغه د هګۍ په شکل کې، هغه د سبزیجات په شکل کې چې له دې خوا چې کوم بزنس کېدی، خصوصا د وریځو او د وړو او د غوړو چې کوم زموږ له طرفه زموږ یو ورور بلی افغانستان او چې زموږ پوره قرباني ورکوله د زموږ د پاکستان وطن اخوا ته زموږ دا ټوټل سامان تللی او هغه په 2-3 اربه ډالر بزنس باندې و. هغه ټول خراب سو له څونکې د هغه خرابۍ له وجې دا ټیم له چمن څخه خلک مایګریټ کوي را روان دي کوټې ته. او یقین وکړه دا ټیم په چمن کې 50 داسې کورونه چې هغه د ماښام مړۍ په صحیح طریقه ولري نسته.